یاره عثمانه ډېر بد تږی یم ځای خو به ګیلاس اوبه نه کېږي ده. ښه زرداد خانه تږی شوې ودستي به زه اوبه درله راوړم. زرداده دا ستا یار عثمان دا خو د موټرسایکلانو استاد دی او د ورځې 3-4 سوه روپۍ ګټي او ته چې کوم وکړم ورته وکړې دی هغه منې. یا یاره شراب خانه دا زما یار عثمان څه دی دا ډېر ساده انسان دی او په یاري باندې ډېر ټینګ هم دی او د پیسو په کیسه کې هم نه دی. زما کوم حکم ورته کړی دی دغه پرې کړی دی. را دې خوا څه خوا ته موټران وي. یار عثمان خانه بس زه دا دعا کوم چې زما او ستا یاري 10 کاله 15 کاله دغه رقم په خاص سره روان دی. یاره زرداد خانه ولې نیمه دعا غواړې؟ الله پاک دې وکړي چې زما او ستا یاري په څو پر چې ما او تا ژوندي یو دغه رقم ته کړی دی. یاره عثمانه ته دعا کوه ځای مې د نوکرۍ کاغذان جمع کړي دي که چیرې دا کار اوس بیا مزې دي. یاره زرداد خانه ته ولې ناولده که زما دعا هر وخت د تا سره دي. الله دې کامیابه که. عثمان خانه جوړ په خیر سلامت تکړه. یاره عثمان خانه ستا په رنګ راوړي د نوکرۍ کار مو وس. شکر دی یا الله. زه به څو دغه داسې راووتم. بس زرداد خانه ته ټینشن مه کوه ته ټینشن مه کوه زه به د دې ځایه کار وباسم انشاءالله. ښه صحیح صحیح. یاره عثمان خانه ولې د پریشانه ناست دی؟ یاره شراب خانه پریشانه په دې یم هغه زما یار څه دی زرداد د هغه نوکري لګېدلې ده د هغه د 2 لک روپۍ دپاره پریشانه یم. یاره عثمان خانه ته څه پریشاني کوې د 2 لک روپۍ دپاره؟ د زرداد نوکري د زرداد یې پریشاني کوي د 2 لکو ته ته څه پریشاني کوې دی پوس خپلې پیسې پوه شوې. شراب خانه پریشاني خو به د هغه کومه چې زرداد خان د 2 لک روپۍ نشي پیدا کولی هغه ډېر غریب دی. یاره عثمانه غریب دی که سرمایه‌داره دی پیسې خو به پیدا کوي نو دی نوکري خو د ده ده. یاره هغه یې نشي پیدا کولی په دې هغه زه پریشانه یم او زه دوی دواړو ته دا خواست کومه چې دوی ما ته لک روپۍ راکړي زه به زرداد ته ورکړم زرداد به دا نوکري په واخلي. یاره 2 لک روپۍ نه موږ ولې درکړو زرداد داسې موږ پېژنده نه. یاره زرداد دوی 2 لک روپۍ ما ته راکړي که زرداد نه کېدر زه یې در کوم د زرداد پر ځای باندې. یاره عثمان خانه نن سبا چې سړی پیسې پیدا کړي دا انډوالان چې دي دا ټوټل بیا بدل شي دی نه سبا د خپل دوست ته بدل نه شي. یا زه په خپل یار په زرداد باندې بیخي ډېره بروسه لرم هغه نه بدلیږي. زه خیر دی چې ته دونه بروسه په لرې ماښام راسه خپلې پیسې واخله. زرداده عثمان خانه څنګه شوې؟ څنګه خیرات دی؟ شکر دی خیر. جوړ یې؟ الله احسان دی بس. دا چې دا 2 لک روپۍ واخله ورډه سړي له ورکه د خپل نوکري ځنو واخله. صحیح ده؟ ستا کور ودان الله دې عزت وکړه. بس الله دې کامیابه که الله دې کامیابه که بس پیسې ورړه ډایرکټ هغه سړي ته ورکړه او ښه محنت وکړه چې الله پاک دې غټ افسر جوړ کړي. صحیح ده؟ زه څه ځمه کار دی ښه؟ الله دې مس. زرداد ډېر وخت کې چې نه دی راغلی ته اوس زه ټلیفون سره وکړم دی که زه دی چیرې دا خو د عثمان ټلیفون دی خر پالتو دی هلته خپل موټرسایکلان جوړوه نن سبا موږ دونه غټ افسران یو دوی موږ ته ټلیفون راکوي هر څه کښېنه موږ به خپل کار په مخ. ما خیال په دفتر کې بزي دی کار ډېر دی په دې لمبر نه پورته کوي. خیر دی را به چې د لې به بیا یوه ورځ راشي. په دې باندې بیا اوس څه وشو هلته د دفتر ناوخته دی هلته بار بار د دفتر ټلیفونان روان دي دلته دا خراب شو اوس به د موټرسایکلانو والا چیر پیدا کوم راځه پر ما خواست خدای مهرباني ځای به یې.
او زرداد خان الله دې راوله ماما کالي رخنه دس موټرسایکل خراب دی موټرسایکل را جوړ کړه صحیح ده زه د نن تک شنم د موټرسایکل ما زر جوړ کړه صحیح ده نن سبا چې سړی پیسې پیدا کړي دا انډیوالان چې دي دا ټوټل بیا بدل شي دی نه سبا د خپل دوست ته بدل نه شي زرداد خان ستاسو هوټل برابر شو شه تیار شو و برابر 100 روپۍ دي ستا اسنی غواړي په یاري کې خاص کیسه یا راوښه څو دي یا بس نه غواړي وېسه څه یار ورور راوښه ځم پیسې راځته وای نه غواړم بس هوټل پولیس کیسه ده واخه د موږ خیرات نه غواړم دا میسج د هغه خلکو دپاره دی چې دوستان نه پیژني دوستان په شان ماران ساتي او دا میسج د هغه خلکو دپاره دی چې یو دوست وساتي مګر اصلي وساتي کوم دا میسج خوښ شوی دی مخ ته ضرور د سره شیر کړئ جزاک الله